هلته په پاټاک کښې په منځنۍ پښتونخوا کښې میندې ژړل زمن یې ورک و بیا د دوی په ژړا په ځواب کښې موږ ډېر احتجاجونه وکړل چا مو خبرې نه اورېدلې بیا مو ورته وویل ستاسو لږ صبر وکئ موږ ځو ټولو پښتنو ته وایو ټول پښتون قام به راپاسي هغه به تپوس کوي هغه به د ظالم ګریوان نیسي او ستا بچې به ستا غېږې ته راوړي انشاءالله موږ ورسره دا خبر کوو چې که چېرې ته د پاکستان د آئین نه خودې خوځې د پاکستان د آئین د چوکاټ ته ته راته وړې نو داسې نه وي چې سبا زه هم د دې پټلۍ نه درته کوز شوم خو که زه درته کوز شوم زه د آئین د پټلۍ نه درته کوز شوم نو دې پښتون قوم سنبھالول به تا دپاره ډېر ګران وي د پاکستان په میډیا کې به اول اسلام وایي بیا به پاکستان چې څوک وایي بیا د هغې نه پس د ده په مختلفو پارټو چې کم مین سټریم پارټو دي د هغوی زنده‌باد چې څه وایي خو چې د پښتون ذکر نه کوي هغه میډیا کې پښتون پرېږدي ګنې دا د پښتنو میډیا نه ده دا د پښتون دښمنه میډیا ده چې روزګار نه وي ډوډۍ نه وي هغه قومونه بیا د بل دپاره استعمالوي موږ پاکستان ته دا وایي چې پاکستان موږ جوړ کړی د انګریز قبرونه په پنجاب کې نشته د انګریز د پولیټیکل ایجنټانو د کیپټنانو د میجرانو قبرونه که شته هغه د دې پښتانه په وطن کې شته